دې غږیږو چې څنګه د پاکستان پښتانه دوه رګه شوه او ما په دې اړه مکمل یو غټ لیکچر تاسو ته درکړه. که چېرته فکر کوئ چې زه غلط یم لطفا راشئ او را سره استدلال وکړئ. جناب 001 الله مو راوله په خیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. علیکم السلام صاحب، مهرباني. ډاکټر صاحب امید لرم چې جوړ او روغ به یو څو داسې خبرې دي چې باید زه پر هغه خوا وګایږم. او اوله خبره خو دا ده ډاکټر صاحب، زه مثال په پاکستان کې اوسم، خو پاکستان پخوا ما منئ، اوس یې نه منم. هغه په خاطر د دې چې دا ستا کوم بحث و پر د پاکستان پر ځمکه باندې او د ګل خان پر دغه باندې، هغه ډېر ښایسته بحث و. بل خبره دا ده ډاکټر صاحب چې د نن چې پاکستان ازادېدی، نو دغه زموږ دغه علاقه بلوچستان ته نوم بلوچستان چې ورکوئ، نو دغه کې وایي د پېښور د خوا د پښتنو ډېر لوی کار و چې مثال د پېښور پښتنو دې ته اجازه ورکړله چې دې ته د پښتونستان نوم نه ورکول شي، دې ته دې د بلوچستان نوم ورکول شي. او په دې باندې ډېره لویه جګړه شروع ده د پاکستان د حکومت. او دویمه خبره مې دا کول ډاکټر صاحب د عمران خان په حواله سره، چې عمران خان بالکل هغه تا وویل چې د لندن الیزابت ورته ناسته وه، واده یې ورسره وکړئ، نو او اوس چې هغه طلاق شو، د هغه بعد عمران خان ته یوه بشرا بیګم واده یې ورسره وکړئ، هغه د یو اورپهن هاوس مشره ورله د یتیمخانې. نو I think عمران خان هم یو دغه درلودی، یو په دا خاطر سره هیله کوم جان مننه دې چې راغلی او مننه دې چې خپله نظر دې ورته اما کومې خبرې چې تا مثال درکړه چې څنګه دننه په پاکستان کې پښتانه دوه رګه شوه او د دې دوه رګتوب په واسطه څنګه دوی خپل هویت د لاسه ورکړه. که چېرته فکر کوئ زه غلط یم لطفا راپورته شئ او تاسو راته هغه تاریخ ووایئ چې ستاسو په نظر صحیح دی، څو موږ به یو بل سره بحث وکړو او وبګورو چې کوم تاریخ په واقعیت صحیح دی. جناب ډیبیټ صاحب ستړی مشي، الله مو راوله په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب ډاکټر صاحب ښه جوړ مننه صاحب، مهرباني ورور. ښه، زه خپل دا وخت یم لکه مثال خارج کې یم، خو زه د مردان یم او زه یو څه خبر کوم ستا مخامخې کوم او څه به په دې کې د ستا صفت هم وي. هغه دغه ده چې د ستا هره خبره ډېره او ښکلې او د ستا ځوابونه انسرینګ دا ډېر یو بیسټ ده. او بله خبره دغه ده چې دلته بعضې خلک د مثال دلته چې کومه مثال مقبوضه کوم پښتونخوا ده یا جنوبي پښتونخوا ده، د دې خلک موږ تاسو ټول یو په لوی افغانستان کې یو، خو دلته بعضې خلک دا که تا سره ونه مني لکه د حمزه په شان، زه یو مثال شخصیات نه اخلم، هغه هم ښه ده، خو بهرحال اوس به بیا راځي بیرته ریټرن به کېږي. خو د ستا خبرې زه دا په ډېرو ځایونو کې تایید کوم چې د کاڼي کرښې او د کتاب نه دي، هم هغه د دماغو د هغه ځای نه دي چې څوک په دې باندې پوهیږي. نو بل دا خبره کومه چې موږ ټول تاسو یو خلک یو مسلمانان یو افغان یو پښتون ولس یو، دلته څوک دغه بیلتون نشي کولی چې ما او تا کې څه فرق راولي چې دا پښتون د کابل ده یا دا د پېښور ده یا دا د وزیرستان د کوټې ده یا د بل ځای نه، موږ تاسو ټول یو موټی یو وجود یو. خو دغه شانتې کوم خلک چې راځي دوی ته موږ تاسو باید یعنې په ټوله باندې ځواب ورکړو. او د وخت راکولو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زنده‌باد. کور ودان، الله دې اجر درکړي. زه به ډېر خوشحاله شم چې د حمزه سره په دې وغږېږم چې آیا دننه په پاکستان کې پښتانه دوه رګه دي که نه. هر هغه پښتون چې دننه په پاکستان کې دی او د پاکستان پاسپورټ یې اخیستی دی دا دوه رګه پښتون دی، نه یوازې دا چې دته مونږ پخوا د سیاسي اړخ نه د احترام په اساس ګل خان ویلي، ولې په عین حالت کې دا باید پوه شي چې دا هغه پښتون دی چې د ده په وینه کې د پنجابي وینه ګډه ده او دا وینه د دې د خاطر نه ده ګډه شوې چې د ده وحدت د پنجابي سره خوندي، بلکې پنجابیانو د ده نه ځکه دوه رګه پښتون جوړ کړی تر څو دا په اسانۍ سره وشي وشله. بنان که حمزه وروري، که ضیایي، که ډاکټري، کله چې زه د پاکستان د مسایلو په اړه غږېږم او
دوی خلکو ته هلیزونیټډ تاریخ ورکوي. الله دې دوی راولي ماته د ثابت کړي نن چې پښتانه دوه رګه نه دي په پښتونخوا کې هغوی چې د پاکستان پاسپورټ لري دا دوه رګه پښتانه نه دي یا د دوی په وینه کې د پنجاب ملاوټ نه ده شوی. نو زه به یې ورسره ومنم. زه یو ښه مثال تاسو ته درکوم. عمران خان ولې په د فکر کوو چې دا اوس د پاکستان دی، اما د پنجاب حکومت ته مهمه نه ده چې ته دوه رګی که ته سوچه وینه لري ولې چې پښتون یې غواړي ودې وژني، ځکه پنجاب تاسو دوه رګه د دې دپاره کړئ چې د تاسو نه ستاسو خاوره په اسانۍ واخلي او تاسو په اسانۍ وشي وژلی. سو دا دې ډیبیټ ته که هر څوک راځي زه حاضر یم ورسره کینم، زه حاضر یم ورسره بحث وکړم. حافظ صاحب ستړی مشي، الله دې راوله، په خیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه جوړې تکړه یې. مننه صاحب، الله دې اجر درکړي، مهرباني. ډاکټر صاحب ډېر غټ مینوال دی، م پوه شوې چې هر ځل دې وګورم اواز دې وګورم چې هر یو ویډیو دې وګورم زه شیر کوم پوسټ کوم، ډېر را باندې ګران یې. الله دې تا ته اجر درکړي ورور، په خدای باندې ګران شي. خدای دې مکه موا ډېر موږ درته خوشحاله چې موږ وکیسو چې یو افغان دا ډېر پرمختګ یې کړی د ویډیوګانو چې وګورو د ستا د کومې کیسې چې موږ ورو موږ ډېر غټ خوشحالېږو ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ، مننه، الله دې خیر درکړي. ډېر خیر اوسئ، سلامت اوسئ، کور ودان. زه مننه کوم. زه ځینې وختونه هغه ملګري چې د پښتونخوا نه راځي او د خپلې مینې اظهار کوي ما ځکه خفه کوي چې زه د یو طرف نه مجبوره یم چې تاسو ته تریخه واقعیتونه ووایم او د بل طرف نه د تاسو مینه چې ګورم زړه مې کېږي چې بیخي بس تاسو سره زم ډرامه شروع کړم، بس زم درته خوږې خبرې وکړم او درته واقعیتونه ونه وایم. اما د تاسو د مینې نه دې زه زار شم او زما خبرې که چېرته په د دې د خاطر چې زه د تاسو نه کرکه لرم نو بیا د خدای ما تباه کړي. زه د کوزې پښتونخوا د ټولو پښتنو سره مینه لرم او زه فکر کوم د دې مینې حق زه هغه وخت ادا کولی شم چې تاسو ته هغه حقایق ووایم کوم چې ستاسو د بدبختۍ لامل دي. جناب نبي صاحب ستړی مشي، الله دې راوله، په خیر راغلی. سلامونه ته مینا ډاکټر صاحب تو ټول تو اوریدونکي ته ټول تو ملګری ته ډاکټر صاحب په موضوع من د شر سره پوي کمیشتو سډيري کې سر سره وکی د وطن درد موجود دی. سو وخت مخکې زه در خطلای ډاکټر صاحب زه تو ډېر خفارس خات کړلا بيخي دا سجبا کې صدر توکل چې مو هیڅ توقع د داسې یو شعور داسې شخصیت نه د توغند شخصیت نه مو د توقع کړل نه، خو بیا مو په ځړه کې نفرت نه دی ګرځولای ویل چې زه د خپل وطن وګړی دی ګڼه کزه د وزیرستان یغه زه لوی پور افغانستان منځ به دا خوره مند د پنجابي جبر ظلم تشدد بربریت چې هر څه شيغه د میش سره هر سیمه میاش بعد میجود تلین المانزي د خپل شهیدونه د میژ د محکومیت او په میژ باندې د ظلم د جبر په دغه وطن کې حق حد دی په میژ باندې خو یې میژ ګیلا په د خطر باندې داسې خلک نه ځکه شي ډاکټر صاحب لکه ته چې نن چې د تنوستي په پښتونخوا وطن باندې خبره کې ګورای زغه د تروغله په سوینه دمر مجبور خلک زده ته وشه د پښتونخوا په سلینه باندې د میژ ژوندۍ انسانون لا پته شوی دي د میژ کیرینه بزورینه رنگ دي میژ خلک تر ایسه پرغه په کمپینا کې ژوندۍ تروي نو د داسې خلک نه داسې غوښتنه د چې په پښتونخوا وطن باندې ډاکټر صاحب ډېر خبره وشي ډېری کیسه وشي نور افغان هر سړی ته پته دوګره حمزه چې راسي حمزه چې د پښتون وطن راسي زده ته ورغلی ډاکټر صاحب مو د ویلي دي چې ته پښتا وخت کې په پښتونخوا کې حمزه ور رقم ظلم جبر تشدد بربریت په میشت سمند روان دی کا سیاسي ګوند په شکل کې دی کا د ملو پټي په شکل کې دی کا د ګوټ په شکل کې دی کا د بیٹ په شکل کې دی په خپل مانس کې مر سره جنگوي ته پامند کیسه نه کې ته رکی ورز مو تر درې مې ته مو ته په تاریخ باندې خبره کې خو ضرورت خدا دی چې ته د ګورای د وطن بچای زون غنې ډاکټر صاحب حقيقي ته افغان زون ته الحمدلله ته مونږ ډیره سنۍ لري ته د ژبې ورې ردمو ازود ته هر څه ویلای شي په کور د چې ته د خپل قوم د خپل وطن ژغ بدرګه کې د هر ورځ په بنیاد باندې ته داسې موضوع رچ د کیز وطن خلق ته داسې کوي وژغه وي د دې ژغ دنیو ته ورسوي مش خو نه توقعات نشته و ډاکټر صاحب مش خو په خیلینا په کومینا په شخصیتینا په تربرنۍ د کلی په مشکل باندې په دا باندې وشلي خلکی دولت ته اول وروکسه
داسې کې یو ډېر لوند لوېدلی سړی روشي چې پښتو ژبه ته سپکوای کو پښتون قوم ته سپکوای کو اسلام ته سپکوای کو میشو صاحب د افغانیت کلچر ته سپکوای کو ته بزرینه پښتون نوسوي او په داسې کې چې د کوم د وطن خبره شي د لاپته افراد خبره شي ته یو 1500 کسونه ډاکټر صاحب نکشي نو مننه ډاکټر صاحب د وخت درکول نبی جان دوه خبرې دي. یو ګوره تیر ځل کما خفه کړی اتمن د دلیل په اساس په او د همدې د خطر ته بیا راغلی ځکه پوهېدی چې که تیر ځل موږ سره خفه شوي یو اتمن زما خبرې به تاته منطقي ښکارېدی چې بیا راغلی. دومره خبره زه نن په دې غږېږم چې د ډیورنډ د کرښې په نوم کوم داستان چې تاسو ته ویل کېږي دا مطلق دروغ دی. دننه په پښتونستان او په ځانګړي ډول کراچۍ کې پښتنو خپل هویت ځکه د لاسه ورکړه چې دوی دوه رګه شو، د دوی په وینه کې د پنجابي وینه ګډه شوه. که تاسو ما دا موضوع اوریدلی زه غواړم په دې اړه ستا نظر راواخلم بیا نورو ملګرو ته واخلم. ډاکټر صاحب مننه بالکل دا شی نشته. ډاکټر صاحب اوس په دا کام شکل کې وزیرستان کې په هفته کې 3 ورځې کرپی دوی لګوي چې مدنیات د دوی د وزیرستان غلا کوي خو ته دوی د وزیرستانای بچای دی نه دی لیدل چې دای په دغه عقل مند خبره وکړو د دمر په اقتصاد کې ټینګ کړای دی چې دای د عرب ملک تاسو چیرته ټرک ډرایور وي چیرته ودای چوکیدور وي دا کړنې دي د میش د وطن ګورای ککته په اسلام آباد کې د پښتنې نه د اوس د یموت سره لګیا دی چې د زتو ګل خان وته ویي دغه ډاکټر صاحب دغه پښتین دی چې دا به په دامن دی پیژنه چې افغان ته شي دی دته افغان داسه شایلای دی چې دا د پوسه نرمجر شوی دولت رغولای دی میشتو سه حساب غانشتر سره په دغه شکل د میش د برین واش شوی دی ډاکټر صاحب د سکولا په دامن دی کی مې کړنې دغه پښتنې سره ونه کړلې خو هرڅه د تو سمخ کې تر شوی دي تریسه پیرای د سره کو ته د وطن د کوم خبره کا تو شهید کېږي تو تارګټ کېږي ته د کلی خبره کا ته په خپل ژبه کې د تعلیم خبره کا په پښتونخوا کې خو د کیم خلک چې دي دغه خو ټیپک نه دی روخصه ډاکټر صاحب چې د خلک یې جلینا ته چوي دا جزون خو صرف دا چې ظلم مارمنده کا ژبه مارنه او خلا تاریخ مارنه او خلا بی عزت قوام ما مو په خوره مند پردي جنگینه ما کا اغه لبا نه دو هغه له ډاکټر صاحب هغه له شروع کړي د 3 سپره دا کړنه شروع کړي د میرز پلاسګینه د مشهورونه ډاکټر صاحب زده مشهورونه ور د مو تو تغار ریکارډ زده تشایل شي چې په مړی پرېښولې هغه من دوی پوس دغه لیکلی وچ قبل چا دا سکړه وکړه دغه دغه ودی نو دا خو د بنیاد وګټ لوس باندې مشره دا شی روان دي غیر مننه الله دې اجر درکړي مشکور ودان فقط غواړم د پښتونخوا پښتنو ته لاند دومره موایم چې نور په دې ویاړ مکوئ چې تاسو په زورګونه ځوانان مړه شو نور په دې ویاړ مکوئ چې تاسو په زورګونه ځوانان شهیدان شو. حسین جان علیکم السلام اول وخت ورکوم قان می قربان دي شم دغه ملګری ته کچھ نه پښتنه کوم ډاکټر صاحب دغه حسید پونم الک منفي کومنټونه کوي دغه بلا کوي خیر دی جان زوایم منفي کوم یو شی تاسو وایم حسیب جان څومره چې ماته کنځلې کوي شی وای کوي ځکه زه راځم دلته تاسو ته یو څه وایم کوم چې تاسو کېدای شي د هغې مخالف وئ کېدای شي زما دا خبرې تاسو ودردوي پس زه وایم که تاسو دردوي او د تاسو زړه په دې یخیږي چې زما مور ته زما خور ته کنځلې وکوي زه په ازادۍ باور لرم ستاسو کورنۍ تربیه او ستاسو ازادۍ چوکاټ زما کورنۍ تربیه زما د ازادۍ چوکاټ که زه یو چاته مور یادوم معنا دا چې حتمن به مې پلار مور ته کنځلې کړي حتمن به مې زه خور ته کنځلې کوم پس په هغه کورنۍ کې چې دغه جنسي تناسلي آلې یادیږي یعنی دا بېلارې کورنۍ ده فرض وکړه که یو مور د خپل لور او زوی په مخ کې بدې خبرې کوي زوی ته یې نه زده کوي پس کاسي برور دا بد الفاظ زده کړي یا یې د مور نه زده کړي یا یې د پلار نه زده کړي که یې مور او پلار بېلاري خو دا بېلارې ده که دا بېلاري خور یې بېلارې ده نو کله چې یوه کورنۍ بېلاري فرض وکړه یو کورنۍ چینایي ده خو هغه تا سره په چینایي غږیږي فرض وکړه یوه کورنۍ انګریزه ده هغه تا سره په انګریزي غږیږي یوه کورنۍ پښتنه ده هغه تا سره په پښتو غږیږي سو د اسي برور د مور و پلار او د کورنۍ ژبه دا ده د پلار چې راځي ادې ته وایي تا داسې داسې وکم راوړه شی ادې ورته وایي چې سړیه ستا د فلاني داسې داسې وکم نه یې راوړه خور یې درته وایي چې او فلانه دا کار را وکړه که نه دی خور ته چې کېنه فلانۍ په فلاني ځای کې مې فلاني سره ګیر کړی وې ته ولې ده سو دا د دوی کورنۍ ژبه ده څوک چې ماته کنځلې کوي په اصل کې دوی ما سره مینه لري بلکې د خپلې کورنۍ ژبې نه په استفادې هغه اظهار کوي جناب دلسوز صاحب مهرباني جناب دلسوز صاحب که مې چېرته غږ اورئ مهرباني ځکه نوبت ستاسو دی اما که مې غږ نه اورئ بیا به زه نورو ملګرو ته وخت ورکړم صاحب دلسوز فکر کوم را سره نشته وخت به ورکړمه حسین خیل ورور ته الله دې راوله ستړی مه شي السلام علیکم ورحمت الله ډاکټر صاحب جوړ بخیر ټولو ملګرو ته سلامونه علیکم السلام مهرباني
مننه چې د کسټمر لګي خبرې وکړې ځکه منفي کومنټونه فل حال اوس هم لګیا د منفي کومنټونه نه غواړم په باسو کو جان اصلا مهم نه ده مهرباني بس زه په پوه شم ورته سافټویر اپډیټ کړ ډاکټر صاحب پوه شوې سړی بیا داسې کو ککای هغه په فیک اکاونټونو کې خپل پر اصلي اکاونټ نشي راتللی صحیح غږېدلی نشي ډاکټر صاحب او مخکې نبي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې زه ناست وم او زه ټولو ته احترام لرم فقط دومره راغلم ستاسې دعا او سلام وکړم زه نور کوم سوال نه لرم الله دې تا ته اجر درکړي مننل دی چې راغلی کور دې ودان او اسی بوز درته ناسي وای په مننل دی چې لاړې او زه دې ورباندې بیا وکړم ما چې نه دی ویډیو تا کنځلې کولې زه نار غوندې مې درته کتل غلی ناسم ځکه زه کومنټونه نه لولم دا ډېره مړه جنرال صاحب سترګې دې ته کسرې کړي د جنرال صاحب راځه کو معامله دې خرابه مطلب ما چې نه دی کړي اسیب لاله زه درته احترام لرم زه د کورنۍ ته ټول فساد په همدې سړي کوم دا راپورته شو تی راپوګوته کړي نور لاړ دا داسې و لکه انسان چې د جنګ میدان ته راشي یو د پښې نه راکش کړي د جنګ میدان کې وغورځوي خپله وتښتي سو ما چې نه دی کړی جناب عبدالقادر صاحب مهرباني السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام څنګه ډاکټر صاحب صحیح سلامت اوسئ جان مهرباني صاحب نظر دی اورم ډاکټر صاحب زه د لرې پښتونخوا یم الله دې راوله مهرباني ورو او د ډېر وخت نه تاسو نه ګورم کله چې تاسو د نیوز ورکوئ ډېر خوښوم بس الله دې عزت درکړي الله دې ژوند درکړي ډېر ښکلې کومه لار چې مختار کړې ماشاءالله ډېره ښه ده او ژوند درته غواړم نظر دې د موضوع په اړه ما اورم ورور مې که کوم نظر لري نظر زه ناست یم داسې ډېر ما پیله ځل چې ما تاسو ته ریکویسټ وکړو لکه زه نشم خبرې کولی زه به بس تاسو وایئ مشکل نشته جان زه د اصلا پوش کوم نه هیڅ خبرم نشته کور دې ودان عبدالقادر جان مننل دی چې راغلی ولې ما ویلې چې زه د هیڅ نه پوش کوم چې خبرې وکړي ځکه په څنګ کې دی یو ډېر زه نه پوهېږم مطمن مجرد و اما ډېر مضر مجرد ناست و کوشش یې کو در باندې وخاندي او زه نه غواړم څوک در باندې وخاندي همدا چې راپورته شوې ستړي مشي دې وکړه احترامات دې وکړه دا غټه خبره ده الله دې اجر درکړي خدای پاک دې ښځه درکړي که یوه ښځه لري دوه دې خدای درکړي که دوه لري خدای دې درې درکړي چې سرګردانه یو کور ته ننوځي درته وایي چې ښه ولې بلې ته نه ځي بل ته ورننوځي هغه ته چې لاړ شه بلې ته او په آخر کې شپه هم په پارک کې وکړي مهرباني صاحب سلطان ورور موضوع دا ده چې صاحب زه درته ناست وم له وخت نه اول خو راباندې ډېر ګران دی دا ډېر وخت مې داسې مخامخ نه لکه کیمره مې هم درته کړم هلسې مخ دې ووینم هغه دې کور ودان هغه موضوع ته هغه میکس و هغې باندې تا هغه یو څو ریفرنس ورکړې لکه سلطنت عثماني او دغه حقیقت دا ټول حقیقت ده زه صرف د دې لپاره راغلم ډاکټر صاحب چې دغه نمونه زه تا غوندې نه اخلم خو درې ګل خانان چې دي که نه یو ډاکټر او دا بل چیتا دي هغه پکې اوس هره شپه قسم په خدای ډاکټر صاحب دماغ یې راته خراب کړي نه کار کولی شو نه ښه نه به دروغ هغه کوي له افغانیت نه هم باسي د ما ته دا یو زه شخصي د ما درته یو عرض ده چې خیر د هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې دغسې راځه په دغه ګل خانانو دغه شیانو باندې غږېږي ځکه چې زه د لغمان یم ته د ننګرهار ټول افغانان لکه زه 20 کاله مې وتې ډاکټر صاحب هغه دې در باندې لکه صفت ښه نه ده لکه افغانیت په ټول افغانستان کې ملکه تا غوندې شخصیت ما ونه لیدو ځکه ته یو الله رضا لپاره کار کوي یا د افغانیت لپاره صفتونه مې کوئ ښه همداسې مې صفتونه کوئ جیګ مې کوي سبا مې دلته درته مخ تور کړی بیا به تا ګل خانان به تا رانیسي چې راشه تا ورته رهبر وي همدا ویډیو به دې بیا درته پوسټوي چې تا ورته یاري جانان موي دا صفت ښه نه دی په خدای چې په دې ټیک ټاک کې د چا صفت شوی سبا ته یې مخ تور شوی لطفا موږ دې بل دی هغه لکه دې هغه وینا څه ته کوم څه کې هغه شی څه ته کوم څه کې کنه لکه دا خلک خو در پورې خان نیم ډاکټر نه خو زه خپل دلته سایکولوژي ډاکټر ته تلم چې کله اول راغلم انزایټي و کنه انزایټي هغه ما چولې سلور سایکولوژي ډاکټران نو ته پر یقین کې هغه سایکیاټریست غونډه هر شی دماغ کې یعنی سایکیاټریست غونډه پر اختیار سایکیاټریست یم ته نه وایم کنه لکه خبرونه لکه سایکیاټریست لکه یو سړی سره ډاکټر سایکیاټریست پیژني مریض بیا ډاکټر پیژني نو ته ولې د دې خلکو بندارونو ته کې نه چې بیا نه صرف هغه ټیک ټاک کې داسې موږ وایي زه شیرالي به راغلی یم مسخره به وي دغه ټاس ډاکټر صاحب دا راسي په خدای نه ده په دا ټیک ټاک چې اوله کې راغی
نو دلته د انګریزانو چینایانو دا شیان چې دي ډېر ښایسته فن هغه فني ویډیوګانې هغه کول دې لپاره هم ډاونلوډ کړو دا طالبان چې راغله و ډاکټر صاحب دا جمهوریت او شیان چې شروع څه قسم په خدای لیوني یې کړو نور دا زموږ په ګټه دي ښه او د دې بیا دا کار ده که نه ډاکټر صاحب اوس دا ګوره زه تا پرېښودلم دا د غږېږم ما ته وخت راکړې دوی هغه خپل نه ده بله شپه یو هغه کړی هغه وایس کاناډا هم ورسره ناست و نو هغه ورته ویل پښتونخوا هغه ورته ویل چې پښتونخوا کې زه مثلا د دغه غیر یم پوجانو بم راخطا کو په 15 میټره کې د مال کور نه غزه دا ورته وایي د تا کور کې ولې راخطا نه کو خو هغه کې څه ګناه ده کنه دی بیا د سټه قاله کې بیچاره کته خطا کو نو څوک دغه دغه پوج دغه خبره کوي دغه د تاغه یو برود د سیدل ډاکټر صاحب دا تاجک ازبک هزاره توري پنجابي خو څوک په پښتو پیږي راځي تا ته یو مثال درکې ته ورته موست ویلکم وای ډاکټر صاحب موست ویلکم سي ورته وای الله دې آباد لره دغه د ما عمر دې خدای ته کې ځکه په موږ دنیا نه د آباده ځکه هغه او دغه پوی خلک تا غوندي ډاکټر صاحب نه هغه په مانځه او داسې کې به درته کو خو دغه درغلی عرض درته کوم په هفته کې خیر دی ورځ راځه موږ به درته کو په پښتونخوا باندې غږېږه همدا ګل خانان هم راځي کوه هر شی کوه بس الله دې کامیاب لره او مور او پلار دې خدای درته ډېر ژوندي لره کور ودان ورور مې مننه سلامت اوسې فقط چې یو شی وایم مثلا د ګورئ ځینې وختونه باور ترلاسه کېږي د پښتونخوا اکثرا ځوانان سره دې چې مانه کرکه لري اما پوهېږي چې زه دوه مخی نه یم پوهېږي چې زه د هغوی سره مداریتوب نه کوم څه مې چې په زړه یې ورته یې وایم که یې خوښېږي که یې نه خوښېږي او د دې د خاطره د ما او د پښتونخوا د ځوانانو د ملګرتیا نه مو دښمنۍ کې ډېر خوند دی ځکه په نره سره دښمني کوو نه په مداریتوب ملګرتیا د فارسي په برخه زه تاسو ته یو شی وایم ګر چې نه باید مې ویلی و اما د ځوان زه مجبوره کړم چې زه یې وایم زه چې کله راغلم په د فارسي ټیک ټاک مې جوړ که د ما تاجک ورونو نه غوښتل چې زه دوی ته نصیحت وکم او نه یې ما ته دومره ځای راکو چې زه دوی یو ملي فکر ته راولم سو ما چې شی شروع کړه کله به مې ورته چې دی پیاز راوړه ورته به مې ټوټه ټوټه کړه چې دا واخلئ په خپو یې ومږئ کله به مې اوږه ورته راوړه ټوټه ټوټه به مې کړه ورته به مې ویله چې دا دې په سټ ووهه په دې شکل ما دوی ته وښودل چې زه د تاسو ترمنځ یو انسان یم چې یم پښتون اما تاسو سره تبعیض نه لرم اوس وخت نا وخت راځم هغو ته کله کله نصیحت کوم د دې د خاطر چې بیرته ملي فکر ورکم نو کله هغه نصیحت زما واخلي کله بیرته وایي چې شکیب ته بیا نصیحت شروع کړو بیا بیرته خپل پیاز راواخلم اوږه راواخلم ټکول شروع کړم سو کله چې تاسو سیاسي شعور خپل ملت ته ورکوئ دا به ډېر په نرمه ورکوئ مطلب چې زه کله تاجک ورونو د پیچکاري ور برابره کړم او دوی راټیغ شي بیرته ورته پیاز او اوږه راواخلم ټکول شروع کړم چې نه زه خو دلته ناست یم اشپزي کوم کله چې فکر بل طرف بیا پیچکاري راواخلم که چېرته تاسو زما درې ټیک ټاک وګورئ 10 ویډیوګانې طبي دي یوه ویډیو د وحدت په اړه ده 20 ویډیوګانې طبي دي یوه ویډیو د اریانا سعید د بد فرهنګ په اړه ده په خپلو کې به داسې نرم مخ ته ځئ اما کله چې د کوزي پښتونخوا په اړه راځو بیا زه نشم کولی چې تاسو ته چاکلیټ درکړم او پیچکاري ته په تمه اوسم ځکه بیا پنجابی که زه پیچکاري درته ونه کړم پنجابی درته لګوي سو بیا تاسو ته زما ژبه هم ښه نه ده د تاسو سره مې بحث هم جدي دی ولې یا به زه پیچکاري درته کوم یا به یې پنجابی کوي ښه که اوس زه ډاکټر وم او بابوجي ډاکټري کوم یو ته غواړي درملنه دي وکړي مطلب زما سترګې ښایسته دي ویښتان مې لوکس دي باډي مې سمه ده ځوان یم شوخ یم پښتون یم تا غوندې په پښتو غږېدی شم بابوجي خو احساساتو کې لړزه نیسي مایکونه ایسته غورځوي ښه که په پیچکاري کې لړزه ونیو ښه که د مین ایریا په ځای کوم بل ځای پیچکاري در چوخ کړه بیا سو نو ته آپشن نه لري ته زما او د پنجابي ترمنځ زما او د بابوجي ترمنځ باید یو وټاکې پس زه دومره وخت نه لرم چې تا ته چاکلیټ درکړم بیا پیچکاري در وکړم زه ځکه تا سره شدید بحث کوم چې که زه در سره شدید بحث ونه کړم پنجابی دې مستقیم په مرمۍ وژني نو دې ته باید د کوزي پښتونخوا ملګري پام وکړي په دې معنا نه ده چې زما خوږه ژبه زده نه ده په دې معنا نه ده چې زه تاسو سره مینه نه لرم په دې معنا نه ده چې زما نرم بحث نه دی یاد اما مونږ وخت نه لرو فرصت نه لرو یا زما پیچکاري یا د بابوجي ډانګی you have to pick one او کته د شکه زما پیچکاري بهتره ده د بابوجي د ډانګي نه یا د منیر د ډانګي نه جناب رحمت ورور الله دې راوله رحمت افریده ستړی مشي ورور مې په خیر راغلی مهرباني رحمت جان مهرباني ورور السلام علیکم ډاکټر صاحب ښه الله دې وکړي چې ښه او جوړ وي وعلیکم السلام کور دې ودان الله دې اجر درکړي اورم ورور
حالات ډاکټر صاحب خیر بس ما کې یو دعا سلام ورته وکړو والله دومره راته ګران مې درته څه درته وایم یاره. الله دې تا ته اجر درکړي قاري صاحب محترم. موضوع په اړه هم کوم نظر لري؟ نه بس موضوع خاص نشته بس ما چې سلام دعا ورته وکړو بس الله دې ځان دې لاره ډاکټر صاحب الله دې ډېر عمر درکړي. سلامت اوسې ورور، کور دې ودان، خدای دې تا ته هم اجر درکړي، الله دې تل ژوندی لره. جناب احمد صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. احمد لاړ، ما غوښتل پوښتنه ترېنه وکړم چې ولې خرچنګ ځان سره لیکلی. دوم احمد ته وخت ورکوم. ستړی مه شئ لالا، په خیر راغلی. ولې ته په تیارو کې ولاړې؟ وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ښه جوړې ست مو ښه ده؟ مننه جان، خیر یوسې، کور دې ودان. ډاکټر صاحب دا ستا کوم موضوع چې وه زما ټولې خبرې ستا واورېدې، مګر زما پوښتنه چې ده هغه د دې موضوع بهر ده. کولی شم له تاسو نه پوښتنه وکړم؟ و جان په سترګو، مهرباني. هغه ډاکټر صاحب زما د افغاني کلتور په باره کې، رواج په باره کې، زه کله چې ماشوم وم 3 کلن وم که 4 کلن وم، نو ما ته کورنۍ یعنې زما نیکه ما ته د تره لور په نامزد کړې وه، په نوم کړې وه. مبارک. نو بعد له هغه نه وروسته تقریبا 11 کاله وروسته چې کله زه راغټ شوم، هغه هم راغټه شوه، زما او د دې هغه رابطه چې منځ کې وه د سې دواړو خوا ناخوښي وه، یعنې نه زما خوښېده نه د دوی خوښېدمه. نو د خپلوانو د شرم له لاسه مو خپله زندګي دوام ورکړ او 2 کاله وروسته وته. بعد له هغه نه وروسته موږ یو بل سره شیرینخوري، یعنې دا شیرینخوري رامنځته شوه، یعنې شیرینخوري مو وکړله. له هغه نه وروسته یعنې زما او د دې منځ کې هغه رویه، خبرې اترې هغه داسې یو بل ډول غوندې وي، یعنې داسې و لکه د دوو یعنې ترمنځ مو رابطه ډېره خرابوله. نو بعد له هغه نه وروسته زما په ژوند کې یو بل څوک راغله، یعنې مین کېږي هر انسان داسې نه چې نه مینېږي، یو انسان مینېږي په هر چا باندې. نو زما په ژوند کې یو څوک راغله، زه ورباندې مین شوم، غوښتل مې چې ژوند مې تغییر وکړي، ځکه زما ژوند ډېر خرابه و. همیشه به چې ما ښه رویه کوله، دی به له ما سره بده